مهرباني. تاسو نه چې ما پوښتنه کوله او بیا د نیټورک د وجې نه زمونږ رابطه قطع شوه. زه ډېره ښه بخښنه جي غواړم. هېڅ خبره نه. جي مونږ پوښتنه کوله چې د ټپې د تاریخ په حواله باندې. نو تاریخ په حواله خو لکه مختلف پوهان چې کوم دي نو هغه مختلفې خبرې کوي. لکه جیمز اینډ ویلسن یو ټپه را نقل کړې ده. هغه وایي چې سپومي اثر وهرا خیجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. نو هغه زمانې د ایریل چې کله دلته وو هغوی په د سوما یو بوټی نالکو هغه به د شپې بیا پیغلو راټولو. نو دا ټپه هغې سره چې تړي نو د دغې په حواله څه 2.5-3 زره کاله پخوانی یادېږي. او دغې ټپې سره لکه دا ازیوم فرضي ټولو محققینو اتفاق کړی چې دا د ټولو نه زړه ټپه ده او دا 3.5 زره کاله پخوانی ده. لکه طاهر صاحب شو چې په پښتو کې کار کړی، داور خان داود صاحب شو، داسې مستشرقین چې کوم دي نو هغه تقریبا په دې خبره متفق دي چې دا 1.5 زره کاله پخوانی دی. او بیا د پښتنو سره تړي چې پښتانه څومره په دې ځمکه آباد دي د څومره زرګونو کلونو نه. نو څنګه چې انسان جذبات لري، خواهشات لري، احساسات لري، د هغې اظهار کول غواړي، نو دا هم د هغې زمانې سره تړلې ټپه ده. نو په دې باندې متفق دي. او معلوم تاریخ خو د فولکلور نه که نه، کوم چې ولسي سندرې یي د هغې لکه قطعي تاریخ د هغې معلوم نه. جی ډیره زیاته مننه. ډیر په زړه پورې جواب مو راکړو او د ټول ناول تاسو ډیره مننه کوم چې موږ له مو وخت راکړو. زمونږ دویمه پوښتنه دا ده چې لکه په هغه دور کې ټپې ډېرې زیاتې جوړې شوي دي، ویلې شوي دي. تاسو چې کوم کار کړی د هغې ته موږ ډېر زیات درناوی لرو، خو نن سبا هغه شان ټپې مخې ته نه راځي. څه وجه کیدی شي؟ نه نو لکه هغه شان مطلب دا چې هغه شان زمانه نه ده، هغه شان خلک نه دی. هغه د خپل وخت سره پیدا. تاسو ته معلومه ده که نه چې ادب چې کوم دی خپل چاپېرچل نه را پیدا کېږي. په دغه چاپېرچل کې چې پخوا په زمانه کې یوې جغ دستورونه پښتونولي یا ارکیالوجي خبرو کوم. هلو جی جی بالکل تاسو ارکیالوجي خبرو کوم، عمرانیاتو خبرو کوم، میلمستیا خبرو کوم. پښتونولي کې چې کم ویلیوزو په هغې باندې یا د پښتنو په جنګونو په رومانسز په دې ټول هر څه باندې ټپې وي. یو بله زمانه کې اوس خو د ټیکنالوجي زمانه ده، په دې کې خلک تاسو ګورئ که نه څوک سوچ نه کوي چې څوک دي. د کریټیو ورک ډیر زیات کم شو. خلک سوچ نه کوي چې سوچ نه کوي نو وبه لیکي څه وبه وایي څه. بیا دا ولسي سندرې ولسي وزډم ورته وایي که نه، پویه چې کومه ده د ولس پویه هغه د فولکلور هغې تخلیق کړی دی، لیکلی شوی نه دی په یادو باندې تر یو زمانې نه بلې زمانې. تر څو مونږ کوشش وکړو یا نورو خلکو افغانستان کې کوشش وشو چاته چې څه یاد کلي په کلي وګرځېدو را پیدام کړی، دغه محفوظ کړی. لا د دې نه زیاتې په دنیا کې پرتې دي. ما خو زه چې د کوم ایریا سره مې تعلق دی زیاتې ټپې د دې ځایونو دي، خو که کوم دا ساوت ایریا دي د خټکو علاقه ده د وزیرو د هغوی کې بهترینه ټپې دي. راغونډول غواړي نور هم په دې چې کینې بلا ریسرچ کېږي، ځکه چې په دې کې په هر فیلډ کې په هر څه باندې د هغې د رومانسز ټپې دي، د کیسې دي، د ټریجډیز دي. او زیاته برخه د پښتنو دا میزریبل کنډیشن غریبي چې کومه ده دې چې دا بلتوني نو دا خو لکه جینکۍ به وي واده بس ودونه به کېدل ته به کېدنه شوه به پښتنو دستورونه چې پیسې به راوړي پیسې ده که نه مختلفو علاقو کې مختلف دستورونه دي. جینۍ په سر پیسې لري، جینۍ په سر پیسې به دومره زر نه جمع کېدی. دا به چې کومونو خلک به لاړ هندوستان بیرته ځي نو هغه شی اوس هغه شی شته نه، نه هغه سوچ شته، نه هغه زمانه شته، نه هغه خلک شته. او چې کوم وخت کې دا لیکلي دا ویلی شم ما په یقین سره دا ویلی شم چې څومره لکه معاشره شاته هغه د نوي څیزونو نه خبر نو هلته جذبه او احساس کار کوي. جذبه احساس کار کوي نو هلته کریشن کېږي، هلته سندرې جوړېږي، هلته ټپې جوړېږي. خو دا د پښتنو یو ځانګړی غوندې هنر دی. او سپیشلی زه د پښتنو ښځو خبره به وکړم چې دا زیاتې ټپې پښتنو ښځې جوړې کړي دي.
د دې تخلیق ته وګوره، د دې هوښیارۍ ته وګوره. بیا د ټپې په دوو مصرو کې چې پوره معنی پټوي لکه سمندر په کوزه کې بند کا. او دا ټپې چې کوم دی نو د هغه ځای د هوښیارۍ دپاره، د جرګو دپاره، د ننواتو دپاره، د فیصلو دپاره به دا په کار راتلی. نو دا به مشرانو ښځو مې یادې ساتلې او جینکو به مې یادې ساتلې او سړو به مې یادې ساتلې. بس دغه ژوند و ساده په هغې کې کریشن کېده. اوس نه کېږي. اوس ځکه نه کېږي چې خلک په فیسبوک دی، په ټویټر دی، په هغه دی او په ځان نه په پیسو پیدا کولو پورې نښتي دي، نو هغې سوچ نه کوي. اوسنۍ زمانه کې د فکر او سوچ زمانه نه ده. دې کې چېرته یو نیم به پیدا کېږي هم لکه ګرانه ده. بالکل ډېر ښکلی ځواب و. سلما شاهین صاحب ستاسو د دکن ذکر وکړو، ماته یو ټپه رایاده شوه چې ولې به تور دکن ته نه ځي، د عاشقانو سفر تور دکن ته وینه. د دې ټپې په شا باندې داسې څه قیصه وه یا په هغه وخت کې خلک دکن یا دا ټپې د هرې ټپې په شا خامخا کیسې او ما ورته دا ووایي چې دا داسې که نه په تور دکن د سلې جوړ شو زما په غونډه ځوانۍ اور ولګېده که نه. نو دا دکن چې کومونو دا د ارننګ ځای لکه څنګه چې دا دوبۍ او قطر ته نن سبا خلک ځي که نه. نو د هرې ټپې په شا خپلې که نه هندوستاني روپۍ راوړه په کورنو روپو مې مور نه درکوي نه. نو دا داسې څیزونه دي او دا اوس ګوره ټپه ده چې دا ښځې به یې خرڅولې پښتنو چې ډوډۍ خورم دادا کارېږي چې روپۍ شړنګ کړي دادا شین د خندا شي. دغلته تاسو د سړو دا بېحسي وګورئ، د پلار دی او کرور دی او کوڅه دی، دغه دا هیرسونه چې کومونو د دې ښځو په سر سوداګانې پخوا هم شوي دي، اوس هم کېږي. نو دا ټول څیزونه دي، دا ټول هغه د هغې تکلیفونو اظهار دی چې ښځه یا سړی یې کوي. چې لکه دا اوس تاسو ته سای کې د پښتنو معلومه ده دا خو نه سړی باندې رحم کوي او نه په ښځو باندې تو که نه. نو نه ښځې غږ کولی شو نه سړی کولی شو داسې. او که دا لکه دې بنیادي طور د هغې تعلقاتو خلاف دي چې کوم رومانټیک یا سی که نه، دا د دې سای کې د دې ته بادره ښځه بادره سړی هغه ښکاري چې په دغه لاره نه تېرېږي. او بني آدم دی الله پاک ورته دا زړه کې جذبې ورکړي دي، نو هغه کېدی شي دغه ټول اوس مامونه شنه شوه په خندا شو د ماما زوی د ما به نه حلالوي. نو دا د هغه وخت سره راتلونکي د ټریجډي یو داسې ټریجډي دی چې دې باندې د هیومن رایټس خلک اوس هم راغونډ شي. نو ډېره لویه خبره ده. دا شی په دې پښتنو کې سټاپ شوی نه دی. شک په بنا وجل بغیر غیر ضروري د خلکو هغه مجبورونه فایده اخیستل کو. ښځې کو سړي تاسو سره او په سوات منیر کې دغه شی هم دغسې روان دی. مونږ ګوره د دیر یو ډاکټر صاحب ګوره ام ساري دغه چې یو څه زمانه مخکې که نه هغه کوړو موړو باندې چې ښځې وهلې نو او جنګ خو په بل سوی که نه خو بدنامي بیا جګړه دغه ځای ته راولي. لکه تربور سره دې روانې نو په هغې کې به یا خور مور سره بس دغه ډزو ته وباسه نو. جی بالکل ډېره مننه. او یوه پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، تاسو د ټپې چې کومه وجه تسمیه ده ټپه ده د دې په حواله باندې دا کومې خبرې را روانې دي، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ په کومه ټپه؟ ام ساري لکه مونږ وایو چې ټپې ته ټپه په دې وایي چې په دې سره اواز ټپېږي او لاسونه خلک پړقوي. تاسو دا هم ډېرې خبرې دي که نه، دا هم ډېرې نظریې دي. نه دې ته لنډۍ وایي که نه، لنډۍ ورته چې زرې زرې مې وله یو سوچ د کاسرې لنډۍ خورا یخه شینه. او بل طرف ته لنډۍ چې کومه ده که نه د مار یو شکل دی، نو هغه لکه دوه خولې لري د مار هغه شکل. خو اوس به تاسو یا لیدلي یا نه، ما خو لیدلی دی. نو ما لیدلی دی. دا وایي چې دا دومره تاثیر لري په خلکو په اورېدونکو چې هغه لکه چک لګوي، داسې جذبات راویښ کړي او بني آدم ایموشنل کی، بني آدم په عمل کولو مجبوره کی. نو ټپه دغه عبدالحلیم اثر صاحب دا کړی دی چې دې سره لاسونه رو سلو وهلی شي، یا هغه چې کوم
میوزیک یا د محمد هغه سلو غولی شي یا لاسونه ورسره ورو په ټپولی شي چې دا د دې د لیریکس چې کوم دي دا وینا چې کوم دا الفاظ چې کوم دي دا معنی چې کوم دي نو دا د خلکو زړه ته ورسي او ټپه داسې نه چې یوازې د میوزیک کیسه وه دا خلکو به اورېده زړه ته به یې اچول او دې باندې پالونه نیولې کېدل به که نه په دې وجه به دا سلو وه نو ورته لنډې وایي ورته ټپه وایي ورته مصره وایي موږ خو مصره وایو زموږ مردان ته مصري ورته وایي نو مصري وایي مصري تورې په شانتې دي مصري د مصري تورې ګزار زبردست و او دا ټول کوم تشریحات چې څومره شوي دي هغه هم په دې بنا شوي دي چې دا دوه جملې په خلکو ډېر زیات اثر کوي لکه د لنډې خوړل کوي او په ټپې په شانتې خلکو له څه ورته وایي چې خوب هم سره هم کیدی شي یا د هغې نه درم اخیستی شي چې ته لاسونه ورسره ورو پړه کېږي چې خلکو ته هغه ټپه په زړه کې ورننوځي او داسې ډېرې اوږدې او سمبالیک څیزونه نشته پښتو ټپه ډېره اسانه او ډېره باماني او لکه خلک په سلیسه د ازر پې پوهېدی شي په دوه جملو کې 9 سېلابه ورسره ده 14 سېلابه هغه 9 سېلابه په یا قربان کې 4 سیلیبلز چې کوم دي که نه نو هغه په دې 9 کې یو ځای شي نو یا قربان دا کړی سر برابر شي او د یا قربان د اواز سره په خلک الرټ شو چې اوس په یو ټپوي او دا لکه ښځو خو په سندرو مندرو دغه کورونو کې ودونو خادې کې په دې به سړو څه پابندي نه کوله لکه اوس دا جومات اسلامي سندرې مندرې دا څیزونه نه مني خو دا خو بنیادي چې ته اظهار نه کې چې ته اظهار نه کې نو بیا به مړ کېږي چې تاسو ایکسپریس نه کې څوک ګډ نه شي که نه څوک ګډ نه شي د خوشحالۍ نه او څوک د خفګان نه ټپو نه وایي څوک د تکلیف دی معاشرو تصویر جوړ نه کړي نو بیا به خلکو ته څنګه ښکاري چې په دې معاشره کې څه دي نو دا خدای چې اوس نن سبا چې کوم حالات دي د فنون لطیفه خلاف میجورټي خلک دی خو هغوی چې ما کتلی دي په دې فیسبوکونو کې او په دې کې یو کتاب موږ سره نثار محمد خان لیکلی دی هغه د ګډا باندې دی شاید او هغه کې د طالبانو ګډا دا چغې نه وباسي خلک شور کوي چاسي اشر کوي غوبل کوي په فوټبال کوي لوبې کوي دا ټول څه دا بني ادم د انټرټینمنټ څیزونه دي خو دا نی نو بس بیا ته خو ټیکنالوژي سره کښېنو کله ټلیفون جوړوه کله فیسبوک کوه کله دا کوه بس خشکي زندګي مقبره هغسې ده لکه د آرټ چې کوم دی آرټ تا جمدی ساتي سلما شاهین صاحب تاسو خو د ټپې نه علاوه آزاد نظم باندې هم ډېر زیات کار کړی دی تاسو د آزاد نظم چاپ کتابونه څنګه آزاد نظم چې کوم دی که نه او کتابونه خو نه جنرالي خو آزاد نظم څه ټول ټال نه لیکه او غزلونه هم لیکلي آزاد نظم فری لکه دا فری ورس ورته وایي ما پابند نظمونه لیکلي دي او خدا دې چې لکه هغه مشهوره شوم په آزاد نظم یم او زه پکې خوشحاله وم چې کله مې لیکل که نه ډاکټر صاحب زه چې کله ماشوم وم ما به په کتابونو کې یو نظم کتو چې دا ګلونه میلونه دا مې تا باندې پیرزو شي خو ترپای تروای نه شم دا به ما ته په یادو خو ما دا نشي ګڼل چې سلما شاهین صاحب سره به زما چېرته خبرې کېږي یا به مخکې ژوند کېږي او بچې دا خو سردار علي ټکر چې هغه دا ویلی دی او ښکلې ویلی دی ما هم نه پېژند ډېره موده مخکې زه چېرته یو ځای ته تلم نو هلته دا غږېده نه ما یې پته نه ده اشنا ټکي دي دا هم زما دی نو هغه بسې دا خدای پاک دا چې شاعرۍ ته ښکلی اواز په لاس ورشي نو بس بیا خو ډېره ښه ده که نه نو زه چې کله ماشوم وم نو دا ما په وړوکوالي یاد کړی دی ښه او خلکو خوښ دی حالانکې دی چې هغه دغه وخت پورې آزاد نظم داسې خلکو په ډاډه نه قبلو جی نو
تاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم. ډېره زه هوپ کوم چې بیا به هم خبرې کوو انشاءالله. انشاءالله خدای دې ښه لره مهرباني خوشحاله شي. جدائی دل کمال کو بشو